په دې جړا باندې مطمئن شي زړه به خوشاله او ته مړی پسې وجاړه نو رست بم خپه یو غمجن بای نو بعض یرو کې په بعض جړاګانو کې فرق کنا نو دغه رنګ په دې یره کې فرق ته دا یره رست اطمینان راولي طمانینت راولي یا بعض وایي چې د ذکر الله نه مراد دوه قسمه دي کنا یو ذکر الله د په حالت العذاب کې چې الله تعالی عذابونه راولي دا نو په دې سره خو وجلت قلوبهم درونه ويریږي او کله د الله تعالی تر طرف نه بشارتونه چې الله تعالی جنت ورکي دا ورکي نو پاغي باندې تطمئن القلوب زړونه پسې کېږي مطمئن کېږي. بهرحال بیا سورته دغه چې کوم د سورته رعد کې دغه راځي په سورته انفال کې بیا د وجل راوړو او په سورته رعد کې چې کوم د اطمینان راوړو ځکه چې سورته انفال باب د جهاد د نه پدې کې وجل پکار دی یاره پکار ده او سورته رعد چې کوم د هغه باب د امثال او دلایل دی نو پاره کې اطمینان پکار ده. خجی ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته او کله چې تلاوت کړي په دوی باندې آیاتونه د الله تعالی په باب د جهاد کې نو زادتهم ایمانا نو زیاتی کې دوی لره ایمان قوي کې مضبوط کې دوی لره ایمان دغه کوم د ایمان ورل زیات کی. ابن مسعود صاحب نه نقل دی وای ما جالس احد القرآن فقام سالما دا څوک نشته چې قرآن سره مجالست کی قرآن سره کینی او دی بیا پورا پاسی مطلب دا چې ایمان دې پورا پاتې شي نه ایمان زیاتیږي ور سره پوه کنه که منافق سره هغه کمیږي او مؤمن سره نو دا ایمان زیاتیږي. زیادت او ایمان د سلف یو اختلافي مسله ده یو دغه کوم دنه یو اختلاف یو لفظي نزاع کوم دنه په دې کې موجوده ده هغه دې ځای نه دی. و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا د دې صورت په اخر کې براشيخه چې د آیاتونو د جهاد چې ذکر شي نو مؤمنان چې کوم دي کنه هغه چې دا غوي ایمانونه په هغه باندې زیات شي او کوم چې کافرانی کنه منافقان هغه یو بل ته سترګو په ګوټونو کې ګوري چې دا څنګه چللې خبر اورته دي کنه او یاره چې کوم نه هغه په لراشي. وعلى ربهم يتوکلون او رب خپل تزان سپاری توکل الاطمینان او بمواعید الله طمانینه القلب بموعود الله دا الله تعالی په وعدو باندې د زړه اطمینان تسویل کیږي توکل ویل کیږي په دې کې رجا او امید چې کوم د غم شامل دي امید د الله تعالی نه ساتي خاطر بل چا نه امیدونه نه ساتي نو په دې کې ورته درې صفات ته مجاهد ذکر شو. اذا ذکر الله مجاهد به خلکو په مقابل کې خو ډیر سختي خو لیکن د الله په مقابل کې اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. دویم نمبر واذا تليت عليهم آیاته د مجاهد برابطه د قران سره وی او په قران باندې بد ایمانی ترقی چې کوم د نوغه ورته ملاويږي. او دریم نمبر دی به د کامل توکل والا انساني ښا د کامل توکل والا انسان پیدا چې نه چې د الله نه بغیر په بل چا توکل وي. دو صفات نور ذکر کړي الذين كسان يقيمون الصلاه چې ادري منزون لرا منزون ادري بارکانها وآدابها وشرائعها وفرائضها ټول چې کوم د هغه خیال ساتي دغه تسویل کېږي اقامت الصلاه ورته ویل کېږي مخکې تیر شوی و مما رزقناهم ينفقون او داغه نه الله وایي چې ما ورکړي دي ينفقون دوی خرچه کوي دا زما د ورکړي رزق نه کوم د دوی خرچه کوي عبادت بدني کوي يقيمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون مالی عبادت کوي. درې مخکې قلبي عبادت ذکر شو ذکر الله وجلت قلوبهم دا زړه عبادت ته و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا دا زړه عبادت ته وعلى ربهم يتوکلون دا د زړه عبادت ته. او دو عبادتونه بدني ذکر شو بدني کې بیا یو الذين يقيمون الصلاه ظاهري ذکر شو نو هغه کې بدني شو و مما رزقناهم ينفقون څه شو دا مالی شو. دا پنځه صفات چې کوم دا مجاهد کې مجاهد بسې مجاهد به د صوم او صلات پابند دي ښا د صوم او صلات پابند به د نور خلکو په نسبت باندې زیات او ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې هر سریه لګل دا نو هغه ته امر کړی د پسبان دي په اقامت الصلات باندې ورته ویلي دي کته منځ قائم کته دین قائم کې کته منځ قائم نه کته دین نشه قائم اوله او بل و مما رزقناهم ينفقون مجاهد به بخیل نه وي ښا مجاهد سره دا بخیل چې کوم د هغه بنوي دای پنځه صفات شو د مجاهد اوس د دې پنځه صفات په مقابل کې پنځه بشارتونه پنځه زیری ورکي ګوره اولئک هم المؤمنون حقا یو صفت ده اولئک دا کسان هم المؤمنون حقا هم دغه کسان مؤمنان دي یقینا پرشتیا باندې حقا یا ایمانا حقا ایمان حق ایمان د دوی ثابت ده یا دوی مؤمنان دي پرشتیا باندې حق په معنی د دغه باندې مرادی صدق مرادی دا یو بشارت شو دا بشارت په دې صورت په اخر کې مرادی خدا به صفت ته مهاجرین
مهاجرین او د انصار وي چې مهاجرین او انصار سوکتي والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا دغه خلق مؤمنان دي په حق باندې مؤمنان دغه مهاجرین مجاهدین دا مؤمنان دي پرشتیا مؤمنان دي نورته غب شپته نو دغه دا کې کوم دغه هغه دا کې هغه صفات راغلي دا کې دا صفات راغلي د دې اول مخاطبین څوک اول مخاطبین صحابه دي نو صحابه چې کوم دي اولئک هم المؤمنون حقا دا پرشتیا مؤمنان دي څوک چې صحابه په ایمان کې شک کوي هغه د دې آیاتونو منکر دي ښا د دې آیاتونو منکر دي اولئک هم المؤمنون حقا کې څو تاکیدات دي اولئک اسم اشاره ده صحیح شو کنه یو مبتدا او خبر دواړه معرفه دي اولئک او المؤمنون خبر دي او هم ضمیر فصل بیا د تاکید د پاره دي جمله اسمیه ځان ته تاکید د پاره ده او حقا بل تاکید ده نو تاکیدات لفظیه معنویه تقریبا 15 په دې کې جمع شوی دي دغه 15 تاکیدات سره دا خبره وکړه چې صحابه کلک مؤمنان دي مجاهدین مهاجرین انصار چې کوم دي دا کلک مؤمنان دي لهم درجات عند ربهم خاص د دوی لپاره درجات درجی دي عند ربهم پنځ درب د دوی باندې ها درجات په جنت کې کوم دغه مراد دي مراد هغه درجات په جنت کې راځي دغه هغه ته درکات ویل کیږي د جهنم هغه ته د جنت هغه ته درجات ویل کیږي دای څه شو دویم بشارت شو دریم بشارت و مغفرت نو دوی لپاره مغفرت د ګناهونو دي ګناهونه معاف کیږي مجاهد ته الله تعالی ګناهونه معاف کوي دغه صفات وال مؤمن ته الله تعالی ګناهونه معاف کوي څلورم بشارت و رزق او رزق ته بل و رزق ملاويږي پنځم دغه رزق صفات ته کریم دا کریم رزق ته پاک رزق ته بخل شوی رزق ته بخل پکې نشته بندیدون کنه دي مختلف صفات ته کریم بیا راځي لا مقطوعه ولا ممنوعه نه مقطوع نه ممنوع نه موسم باندې ختمي کی چې مطلب موسم دی او نه ممنوعه دي چې چا طرف نه پابندۍ شته دا نور د دې کوم د صفات راځي کما اخرجک ربک من بیتک بالحق دا اوس اول علت شروع شو ها دې داینا اول علت شروع شو قول الانفال لله والرسول غنیمتونه د الله او د رسول دي ها ولید الله او د رسول دي زکات ته الله او باسل د کورنا ته الله د کورنا او باسل الله بوتل میدان د بدر تا نو غنیمتهم د الله تعالی شو کنه غنیمتهم د الله شو کما اخرجک ربک من بیتک بالحق په دې کاف کې التمغه بیا دغه تشریح کړم د پاغبل دغه کې خو دې کاف کې کوم دنو اختلاف ته آلوسی په دې کې اتل اقوال را نقل کړي چې دا کاف کم کاف ته دا تشبیه د صد پاره ده نو دې کې مختلف اقوال لاغلي ته یو دوه درې اقوال به نه زیات وو یو قول دا دی اولئک هم المؤمنون حقا سره لګي دا خلق مؤمنان دي پرشتیا څنګه پرشتیا مؤمنان دي کما اخرجک ربک من بیتک بالحق لکه څنګه چې ته پرشتیا الله د کور نه راو باسلی یو سړی تا ته وایي دا خبره زما داسې رښتیا ده لکه راته چې ناشتي لکه راستا ناشته چې رښتیا ده مذکرنګ چې کوم دنه صدا دا زما خبره رښتیا ده یو قول دا دی دویم قول دا چې دا د مابات سره لګيږي دا د مابات سره لګيږي چې کما اخرجک ربک الله تو باسلی لکه څنګه چې ته وباسلی بیا دا رستو لګاو ورپسې لکه څنګه چې الله تاسو سره په دوه ډلو کې یوې ډلې وعده رښتیا کړه لکه څنګه چې د الله نه تاسو سوال کړو تاسو سره هغه سوال هغه د قبول کو لکه څنګه چې په تاسو باندې امن او نعاس په خوب در باندې راوستو دغه اطمینان در باندې راوستو نو دغه رنګي لکه څنګه چې فرشتي را نازل کړي د صد پاره د تاسو د مدد د پاره دا ټول کما سره ولګوا چې ود لګول نه په اخر کې سدي نو فضربوا فوق الاعناق لکه څنګه چې الله سره دا کار کړی نو توس یو کار وکا په سټي واه او په بندونی واه کافر وجنه نو د ما بعد سره لګولې دي خو دې کې خط توجی کوم دغه غدا ده چې بحر محیط ابو حیان کړی دا هغه توجی بهتره چې هغه وایي چې کاف تعلیلیه ده کاف تعلیلیه راځي دنه مخکې سو ځای کې مونږ دا تیر کړو نو دا کاف تعلیلیه ده علت بیانې د چا لپاره د الانفال لله والرسول غنیمتونه د الله او د رسول دی ولی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق ذکر د الله او د رسول دی ذکر د هغه د کورن الله ته الله بوتله بدر میدان ته چې ته الله بوتله او تا بیا جنگ کړی وی او بیا چې کوم دنه بیا د غنیمتونو د چا پکاري د الله پکاري
کما اخرجک ربک لکه څنګه چې وباسلو تعالی رب ستا من بیتک د کورستانه بالحق پنیت د جهاد باندې ښا بالحق پنیت د جهاد د حق مختلف معنی راضی کړي مونږ یو معنی کو کله بل معنی کو دلته کې بالحق بنیت الجهاد پنیت د جهاد باندې توته د حق نیتو وان فريقا من المؤمنین او بشک یو ډله د مؤمنانو نه لکارهون خامخا بد غنون کې دی وته لرا دا وتل اغوی چې کوم دنو بد غنل تبعا خدا کراهت تبعیدی ته وای په طبیعت کې سړی نه غواړي چې د جنگ ته لاړې ښا دا د چا خو خني خو لیکن جنگ ته بزی کستاز رخی او کبدی ځکه کتب علیکم القتال وهو كره لكم قتال ددا سے تبعا بد سړی غني زما پکې مړیږم او زما باندې با سکیږي نو دغه سینه خو سړی دا سې زړی نه غواړي لیکن دا بچ کوم دنو زی صحابه دانو وان فريقا من المؤمنین لکارهون په دې کې علماء بحث کړي دي چې صحابه څنګه جهاد بدو غنو صحابه جهاد بدو غنو یو فریضه بد غړل چې کوم دی هغه کفر دی کنه څوک موږ بدو غنی هغه کفر دی ته وای دا کراهت دا څنګه دی چې نیک او انکار ته کو دا کراهت تبعا د په طبیعت کې پسړی او بوج راضی کنه راضی دا هغه بوج چې کوم دی هغه مراد دی یو دا دی دویم قول التحریر والتنویر کې اغا ابن عاشور کړه دی هغه وای چې وان فريقا من المؤمنین لکارهون قبل امر الله مخکې د الله د امر نه دا جنگ بد غنو خو لیکن چې کله الله تعالی امر وک بیا ختم شو بیا دا جنگ کوم دنه بد نه غنو دا الله امر چې ترسو پورې نو راغله نو ترغی پورې دا بد غنو چې مونږ دغه یوې دغه ډلې سره جنگیږو دا کومه ډله چې د ابو جهل او داغه لخر دی د دې سره جنگیږو واقع شان نزول خو کوم دی واقع کما اخرجک ربک من بیت بالحق ډیر تفصیلی ده خو بهرحال نبی صلی الله علیه وسلم ته اطلاع شو چې ابو سفیان را روان دي د شام نه قافله را روانه کړی دا قافله د مکی والو یو غټ اقتصادي قافله وا او دی باندې چې کوم دوی د مسلمانانو د جنگ لپاره ځان برابرولو نو نبی صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې د قافلې تلارې توزی او په دې باندې کمی نو یو دا چې کوم دا سکی دغه اقتصاد د دوی ته تاوان ورکړي لکه نن سبا د طالبان کنټینر ته وروزی پوه شو کنه نو دغه شانته نبی صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې دغه کنټینر وال غواړي نو چې کله هغه ته وتل نو د هغه په لار کې چې کوم ابو سفیان ته جاسوس خبر یوړو چې دا راغلی دي او دغه چې کوم دنو ستا خلاف چې کوم دنو باقاعده کمین ده په دې لار مراد هغه مدینه ته نږدې لار چې کوم یمبو طرف ته هغه پری خو دا او د بحر سره نږدې چې کوم دنو په لار باندې روان شو او دا هغه نه مخکې چې کوم دنو یو قاصد ولېګو په عربی کې هغه ته نذیر عریان ویل کیږي هر یو داسې لېږي هغه کمیسوش لې قاصد او ځان چې کوم دنو مطلب د خپل اوخه هغه سپیګمی او داسې نه چې کوم دیغه پری کی او په منډه روان یو اصلېدل کمیس تاوي نو خلک وای د خطرې خبر دی نو چې کله مکه ته لاړو مکه کې چې کوم دنو اعلان وکړو خلک راجم شو لکه څه خطر ده وی خطر ده چې د ابو سفیان قافلې ته چې کوم دنو محمد صلی الله علیه وسلم او دغه ملګری راوتی دي او هغه قافله درنه لوټ کړي نو ابو جهل چې کوم دنو په مکه کې اعلان وکړو او وی راځي چې دغه ته د دې مقابله ته وځو نو را روان شو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته پته ولګی چې قافله خو په دې طرف لاړه او دغه چې کوم دنه په دې طرف باندې راغی ابو جهل لا روان دي نو صحابه ته ویل چې دا خدای شان لخر را روان دي او پاغي لخر کې زر کسان دي ټول مسلح دي او د دې سره خو ډیر کم اسلحه او ډیر کم سامان ور سره دوا سونه وو دغه شان 314 کسانو بیخي سامانونه کم نو څنګه چل وکاو نو صحابه کرامو کې ډیر داسې ویل چې یاره دا خو ګرانه ده بعض صحابه کرام چې کوم دي هغه نبی صلی الله علیه وسلم بیا وی اشیروا علی ما ته مشوره راکړي نو مقداد ابن عمر پاسې دو رضی الله تعالی عنه او ویل چې یا رسول الله که دغه شانتی وی چې مطلب تاسو د الله امر دی نو لسنا کا اصحاب موسی موږ د موسی علی السلام د ملګرو غونته نه یو چې هغه خپل ملګرو وی چې اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون هغه ورته ویلو بلکې موږ درته دا وایو چې ته مخ کې چې موږ در سره یو موږ واستانه خي طرف ته ستانه ګس طرف ته ستانه شاته او ستانه مخه ته په کوم ځای چې ته موږ ورته موږ در سره ورزو موږ د تاسو سره نبی صلی الله علیه وسلم بیا مشوره غستا حتی چې انصار ملګری په دې پوه شو چې یاره دا خو مونږ یادای مونږ نه غواړي چې انصار سوي نو انصارو کې سعد ابن معاذ پاسې دو بیا یو جوشیله تقریر کړی دی او ورته وی چې مونږ واستاده هر طرف نه دفاع کوو نو هغه واقعي طرف ته اشاره ده ملنډه چې کوم دغه کړه تفصیلی واقع کتابونو کې شته ده وان فريقا من
المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق جګړې کول تا سره جدال نه مراد بحث ده دا براشل ته په سورته هود کې مرাজি یجادلنا فی قوم لوط وای فرشتو سره ابراهیم علیه السلام جګړه کوله په بار د قوم لوط کې چې ته قوم لوط څنګه هلاکه پای کې خلوت علیه السلام نه جګړه نه کوله او مراد ته بحث خو دغه بحث چې کوم ده کله لګ ډیر شي دی هغه ته خلک جدال وای یجادلونک بحث کول تا سره خبرې کول تا سره فی الحق فی الخروج الحق په دغه حق وتو کې تا سره بحث کولو بعد ما تبینا پس داغه نه چې ظاهر شو دوی ته پس داغه نه چې ظاهر شو دوی ته څه ظاهر شو چې الله تعالی د خپل رسول مدد کوي یا دا خبره ته ظاهر شو چې رسول الله هغه کار نه کوي چې الله ورته امر نه کړي چې الله ورته امر نه کړي دغه کار نه کوي کانما یساقون الی الموت گویا کې دوی یساقون بوتل لشي شړل لشي الی الموت مرګ ته وهم ينظرون دوی ورته ګوري